افغان الاصله امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد څنګه پر امریکایي نجلۍ مین شو او څنګه یې ورسره واده وکړ هیله د مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغان الاصله امریکایي زلمی خلیلزاد چې اوس د امریکا له وتلو ډیپلوماټانو ګڼل کیږي په کوچنیوالي کې له افغانستان د زده کړو په موخه امریکا او بیا د امریکا اړوند بیروت پوهنتون ته تللی دی. خلیلزاد د خپل وروستي کتاب استازي چې شاوخوا 2 کاله وړاندې لیکل شوی د خپل ژوند خوږې او ترخې کیسې کړي دي. دا کتاب پښتو ژبې ته لطف الله لطف ژباړلی دی. هلته د خلیلزاد ډېرې کیسې شته. موږ به یې کوښښ وکړو چې په پرله پسې ډول مو له ځینو هغو تاسې دلته په لنډو لیکلو کې خبر کړو. نن درته د خلیلزاد او له امریکایي میرمنې سره د واده کیسه کوو. خلیلزاد وایي کله چې لبنان ته د امریکایي بیروت پوهنتون ته لاړ نو هلته یې په دې موخه چې د افغانستان خدمت ته به ځان جوګه کوي نو ټولنیزې اړیکې به یې پاللې. وایي د دوی پوهنتون به کلني مراسم درلودل. دا کلني مراسم به د ښځینه زده کوونکو په ځای بوستاني تالار کې نیول کېدل. خلیلزاد وایي دی هم دې مراسمو ته ورغی او تالار ته په ننوتو یې پر چپریل باینارد یعنې د خلیلزاد اوسنۍ میرمنې باندې سترګې ولګېدې. خلیلزاد لیکي هغه ما پسې په قطار کې ولاړه وه او زما د غالمغال په لیدو مسکه شوه. زه په زغرده وایم چې د چیرل ګلابي جامو او تاو شوو زلفو په بدرنګه د هغې مسکا زما زړه ورکش کړ. هغه مهال دا ډول جامې د عربي نجونو ترمنځ ډېرې دود شوې وې. ما او چپریل په دغه ماښام ښه ډېره نڅا وکړه. هغې په دې ورځو کې تازه پر عرب ملت پالنې مونوګراف لیکه. د نڅا په ترڅ کې له ما د افغانستان د حالاتو په اړه وپوښتل. زه پوه شوم چې له داسې چا سره مخ شوی یم چې د ښکلا او جذابیت ترڅنګ ډېر نور څه هم لري. خلیلزاد وایي ما او چیرل یو ځای ډېرې چکرې وهلې. ګڼ ښارونه او هیوادونه مو لیدلي. بازار کې مو ګډه سودا اخیستې او پسې ګرځېدلي یو. وایي افغان ملګرو به چې لیدم نو راپورې خندل به یې. د هغوی په وینا د یو ویاړمن افغان لپاره د میرمنو توکي ګرځول ناسم کار دی، خو دا ویاړمن افغان د چیرل مینې لاندې کړی و. خلیلزاد وایي بالاخره د اتریش په ویانا پوهنتون کې له دکتورا زده کړو بشپړه وړاندې ما او چیري کوژده وکړه. خلیلزاد لیکلي چې موږ دواړو پتیلې وه چې له زده کړو بشپړولو وروسته به دواړه افغانستان ته ځو. زه به د خپل پلان له مخې د سیاست ډګر ته ننوځم او چیرل ویل چې غواړي د پرمختګ او د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره چینل هم سبسکرایب کړئ.